یو ډېر د ګټې حدیث او ډېر قیمتي حدیث چې دا حدیث دا ګټه سړی واوري سړی حیرانه شي. او دا حدیث دی په روایت د عباده رضی الله تعالی عنه باندې وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات، چا چې بخنه وغوښتله د مؤمنانو سړو مؤمنانو ښځو دپاره، نو کتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه، د دې سړي لپاره به الله پاک د هر مؤمن سړي او د هرې مؤمنې زنانه په بدله کې یوه نیکي ولیکي. اوس موږ او تاسو سوچ وکړو چې دنیا کې تقریبا 1.5 ارب مسلمانان دي، 1.5 ارب، او یو سړي د خولې نه دا الفاظ راووتل چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، یا الله ته مغفرت نصیب کړي مؤمنانو زنانو ته او مؤمنانو سړو ته. نو دې سړي 1.5 ارب نیکۍ وګټلې او 3 سکنډه ټیم پې نه لګي. چا چې 2 ځله ووایه مثلا 6 سکنډه ټیم یې پې ولګېدو، پوره 3 اربه نیکۍ وګټلې. نو ډېر قیمتي حدیث دی، آسان الفاظ دي، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. او سړی که عربۍ کې نشي ویلی په پښتو کې دی داسې ووایي چې یا الله مغفرت نصیب کړي، بخښنه وکړي مؤمنانو سړو دارنګې مؤمنانو زنانو ته. دا الفاظ چې څوک وایي نو یو ځان دپاره به د نیکو یو غټه ذخیره جمع کړي او آخرت ته به د ځان سره یو لوی پیټی د نیکو ویسي. او په بل حدیث کې راځي ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې من لم یکن عنده مال، چا سره چې مال نه یتصدق به چې صدقت ورکي، یو سړی غریب دی مال سره نه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فلیستغفر للمؤمنین والمؤمنات، دا سړی دی د مؤمنانو سړو او د مؤمنانو زنانو لپاره بخښنه غواړي، استغفار دی غواړي، فانها صدقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم دام صدقه ده، د مؤمنانو لپاره دی چې بخښنه وغوښتله دام ستا لپاره صدقه شوله.